داسې لیکلي دي روح الماني چې په دنیا کې کومه ژبه افضله ده، په دې ټولو ژبو کې کومه ژبه نننۍ دنیا کې ټولې لهجې او ژبې 15,000 دانې دي. اوسنۍ دنیا څه ده؟ اروپا او اسیا او افریقا او استرالیا ټول 15,000 ژبې او لهجې دي پکې د نننۍ دنیا کې. تر ټولو نه ډېرې ژبې او لهجې په اسیا کې دي، او په دې ټولو کې افضله ژبه کومه یوه ده؟ نو دا عربی ژبه د علامه شهاب الدین آلوسی دلته وي، ځکه لسان اهل الجنه. او دویم لمبر کومه ژبه افضله ده؟ اللغة الفارسیه. طالبانو په دې 15,000 ژبو کې طالبانو دویمه مرتبه د فارسۍ د ژبې ده، ځکه دا هم ډېره د تمدن او د علم ژبه د طالبانو فارسي. دلته علامه شهاب الدین آلوسی وي. اما یوه خبره شهاب الدین آلوسی کړې ده چې لسان اهل الجنه العربي والفارسي الدري حدیث راوړی، دا صحیح نه ده طالبانو. دا حدیث فضیلت په لحاظ باندې فارسي دریمه مرتبه کې ده، دویمه راوړې. علامه عبدالحی لکنوي رحمه الله په حاشیه د عمدة الرعایې کې، او علامه موسی خان البازی په فتح الله کې لکنوي سے مستقل کتاب هم جوړ کړی ده. اوله ژبه عربي، دویمه عبري او سوریاني، دریمه ژبه د فضیلت په لحاظ باندې هغه څوک ده؟ فارسي ده. طالبانو پښتانه یا د پښتنو ژبه دا که چېرته بني اسرائیل سي بیا د عبري ژبې نه راخیستل سوې طالبانو، او که چېرته پښتانه بني اسرائیل نسي د یعقوب علیه السلام ژبه. زه چې فکر کوم طالبانو تاسې د اوسنۍ اسرائیلو ژبه واورئ، عبري، د دوی ژبه عبري ده، دا دویم لمبر د فضیلت، ځکه دا د انبیاو ژبه وله. پښتو یو څه ورته ورته ده طالبانو، غټ ادا کېږي، خصوصا کوچانۍ. او که چېرته د علامه سید جمال الدین الافغان رحمه الله په التبیان کې هغه وایي چې پښتانه بني اسرائیل نه ایراني ټبره خلک دي، اصل کې د پخواني آریایانو برخه ده، یعنی ایراني ټبره خلک دي. بې ژبه طالبانو د فارسۍ نه رامنشعبه سوې ده. دواړو کې کار برابر ده، خو دومره قدیمي نه ده طالبانو، که نه لکه فارسي غوندې یعنی دومره ډېره زړه ژبه نه ده. فارسي ډېره زیاته متمدنه ژبه ده طالبانو. روح الماني دلته پې خبر کړې ده. او یوه خبره شهاب الدین آلوسی د علامه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله نه نقل کړی ده، او داسې لیکلي دي چې د چا عربي زده وي په بله ژبه باندې خبرې ورته کول مکروه دي، نه به یې کوي. ان دومره زیات علما دې ته کوشش کوي چې باید مسلمانان په عربۍ ژبه باندې. تاسې طالبانو چې په دې بحث وکئ د ژبو، لږ وروسته یو بحث راځي، بیا خبر درته کوم. دا ژبې د انسانانو په عادتونو په اخلاقو تاثیر لري. پوه شولئ؟ ژبې څه دي؟ دا هم د انسانانو په چا باندې تاثیر لري، په عادتونو په اخلاقو باندې. امام بخاري په بخاري کې باب دی، نبی علیه السلام په فارسي خبرې کړي وو طالبانو، یو لفظ استعمال کړی. یو حدیث راځي په ابن ماجه کې کتاب الطب کې، هغه مریض و چې ورته وایي دا ابو هریره دا څه نومېږي، ابو هریره صاحب مریض وایي، جومات کې پروت په خېټې درد و، داسې درد نه جومات کې اوښت راوښت. نبی علیه السلام ورته راغی، ورته ویلې ابو هریره اشکم الدرد؟ ابو هریره صاحب ورته ویلې نعم اشکم الدرد. نو دا په ابن ماجه کې حدیث د کتاب الطب کې، خدا طالبانو مرفوع حدیث نه ده، صحیح ده، دا موقوف ده. العلل المتناهیه کې علامه ابن جوزی، او په دغه کې ډېر ښه بحث په دې باندې علامه امام سخاوي کړی، الاجوبة المرضیه فيما سئل عنه السخاوي في الاحاديث النبويه. حدیث مرفوع نه ده طالبانو، موقوف ده. مریض امام مجاهد و، کان کابلیا و فارسیا، نو دی مریض و طالبانو. نو ابو هریره دی تابعي و، نو بیا مریض و په خېټې درد و، نو اوښت راوښت. ابو هریره صاحب جومات ته ورننوت، دی فارسي بانو که نه، موقوف حدیث ته. ابو هریره صاحب ورته ویلې اشکم الدرد؟ ورته ویلې نعم اشکم الدرد. نو دومره الفاظ به نبی علیه السلام بیا ابو هریره صاحب د لمانځه خبره ورته کړې، کتاب الطب کې شته. امام بخاري رحمه الله یو کلمه الفاظو باندې، یعنې داسې نه چې ویلې ده، یو لفظ باندې، ځکه هلته سلمان فارسي رضی الله عنه موجود و، داسې یو لفظ باندې تلفظ شوی. د ابن حجر په فتح الباري کې ډېر بحث هم کړی. خبره دا ده طالبانو ورونو چې ژبې د انسانانو په عادتونو تاثیر کوي. ګوري دا یو علمي بحث ته، دا یاد ساتئ طالبانو، په دې خبر ځان پوه کوي. مثلا یو سړی پښتو وایي، د پښتو د خپله ژبه په انسان کې تاثیر راولي. و بعضې خواص دي چې الله پښتو ته ورکړي طالبانو، بعضې خواص دي الله فارسي ته ورکړي، بعضې خواص دي الله عربي ته ورکړي. علامه شیخ الاسلام ابن تیمیه اقتضاء الصراط المستقیم کې په فارسي په عربیت دپاره ډېر تمرکز کوي. دا د جوهریت علم ده ژبه ده، دا د علم ژبه ده، دا د استعداد ژبه ده، دا د جرأت او د شجاعت ژبه ده، دا صفات لري عربي. ملا چې پښتو باندې کتابونه ګوري او شرح او کتابونه ټول پښتو